په نړۍ ولسوالۍ کې د فکري پوهنې یو ورځنی سیمینار چې د یادې ولسوالۍ یو شمېر ځوانانو، دیني عالمانو او قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. په یاد سیمینار کې د پوهنتون 2 تنو استادانو د اسلامي امارت پر اهمیت او رامنځته کېدو په تړاو ګډونوالو ته خپلې مقالې وړاندې کړې. د نړۍ ولسوالو ویل داسې پروګرامونه باید په لویه کچه جوړ شي ترڅو زموږ ځوانان په اسلامي روحیه وروزل شي او د اسلامي نظام په احکامو پوه شي. د سیمینارونو ته باید موږ او تاسو داسې خلک راوغواړو چې هغوی مفکوره بدلوي، هغوی فکر کوي، کار شوی موږ کې دا خلک موږ را دعوت کړو د امارت پېژندنې یا د فکري پوهنې په اړه دوی سره موږ کار وکړو. نو ډېر راځي او ډېر ګټور سیمینار و. الحمدلله د امارت په فایده باندې و، د ولسونو په فایده باندې و، د محصلینو په فایده باندې و، د ټولو فایده مند تمام شو انشاءالله ولري. د سیمینار یو تن ګډونوالو ویل داسې پروګرامونه د لا پراخه او لرو پرتو سیمو ته وغځول شي ترڅو د غرب مفکوره ختمه او ځوانان مو په اسلامي مفکوره سمبال شي. نو موږ غواړو چې د امارت اسلامي څخه دغه غوښتنه وکړو چې دغه سیمینارونو ته لا پیشرفت ورکړي او په نړۍ ولسوالۍ کې دغه سیمینارونه په پراخه ډول چې نن یو ورځنی سیمینار په هفتو دوام وکړي. د یادولو وړ ده چې د سیمینار په پای کې آزاد بحث هم ترسره شو چې ځوانانو او قومي مشرانو پکې خپلې پوښتنې او غوښتنې شریکې کړې.